ابو بکر صدیق صاحب یو ځل چنده راوړه تاسو مونږ اورو عمر صاحب هم راوړه هغوی به په نیکۍ کې مقابله کوله شیطان به خو دې یری که ور دې کړ دا به خو کمې شي او که ور دې کړ سبا به څه خورې او کېدای شي آینده حالات نور هم ګرانې شي او بل سي نو بیا به مشکلات وي او داسې نه وی چې ور یې کړم نو ما به خدای پاک وبخي او چې ور یې کړم ما نه به خدای خوشحاله شي او چې ور یې کړم ما نه به خدای په 200 او په 2,00,000 او په 100 چنده راکړي او که ور یې کړم نو ما نه به خدای ډېر آفات لرې کړي او که ور یې کړم نو زه به جنت او د خدای مغفرت وګټم او که ور یې کړم زما په مال کې به برکت راشي او که ور یې کړم زما نه به خدای خوشحاله شي او که ور یې کړم نو دا مال به زما دپاره مار نه او د مال که ډېرې چې ما ورکړه نه کړې کېدای شي دې په وجه زه په مقدمو کې په پریشانو کې په سختو آفاتو بلیاتو کې زه ګیر شم چې ور یې کړم د هغه مرضونو نه وبچ شم احادیثو کې راځي تاسو د مرضونو علاج په صدقې سره وکړئ ته چې دوی خو نه ډاکټر نه دی چې ناجوړې صدقه ورکړه وی الله ستا په نوم مې ورکړه او دا مرض ما نه دفع کړي ځکه دا صدقه او خیرات دا د عذابونو له مخه وایي لکه سړی چې میزایل ورولي که نه په یو دشمن یو دغه را رواني جز او دیو پسې میزایل ورولي هغه جز وتښتي یا ولګي یا هغه له روح بدل کړي نو د هغې نه دی بچ دغه شان دا صدقه او د الله په نوم کې چې په نوم باندې سړی مال ورکوي او دا آفات بلیات مرضونه پریشانۍ په دنیا کې دا را روانې وي نو د هغې سره د خدای غضب را روانې حضور پاک وایي ان الصدقه تدفع غضب الرب د خدای په لار کې خیرات ورکړي او مال ورکړي د خدای د خوشحالو لپاره د خدای غصه ورسره سړی شي د غصې په وجه دا باندې به کم آفات راتل آخرت خو وروستو دی هغه خوشحالۍ خو دي او دلته دنیا کې تا نه یو لوی آفت تا نه یو لوی مرض تا نه یو لوی مصیبت الله دفع کړي عمر صاحب چې زه خیرات کوم نو زه به نن د هر چا نه ګټم د ابوبکر صاحب ما نه مخکې وي ټول کور کې څیزونه چې څومره حضور پاک وغوښتل وی راوړی اسلام ضرورت دی او څیزونو ته نو نیم څیزونه یې راوړل او نیم یې کور پرېښودل پیسې شي څیزونه شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وي څه دې وکړل څومره دې راوړل وی صاحب نیم ورته وایي کور کې د ښځو او بچو له څه پرېښودل وی نیم مې راوړل د الله لاره کې او نیم مې ښځې او بچو ته د کور د ګزارې دپاره پرېښودل نو حضور خوشحاله شو ابوبکر خو پټ راوړو چې د غوټه موټه یې پټه ایښې وه یو شاپر یا یو رومال کې چې څه څیزونه کور کې پیلې چینک پیسې چې څو ټولې را خالي کړو هغې خوله نه پټه ایښې وه خو زه د هغه نه دغه تپوس شروع شو تا څه راوړل ابابکر تا څه پېښ کړه نو چې تپوس وکړو بیا به خو جواب کوي که نه هغه غوږ نه کوو چې ما څه راوړي دي او ته یې څه دې راوړي دي وی صاحب چې څه ټول مې راوړل وی کور کې څه دې راوړل وی کور کې دې څه پرېښي دي وی ما د خدای او د رسول نوم پرېښی دی فضل شیطان خو سړی یری د خدای لار کې یریږي وروستو به څه خوري او وروستو که بیا راباندې سخته راله څه به کوې دا نه وی چې یو بل ژوند هم دی آخرت هم دی او الله پاک چې مال را کړی دی او مال یې دا بدن را کړی دی او مال یې زړه را کړی زه به کلک ایمان او د الله په صفاتو به کلک یقین جوړوم او زه به دا بدن د خدای په عبادت کې ستړی کوم داسې بزرګان تېر شوي دي چې په عبادتونو کې ځان وجلی دی نو جمدي دي دا بزرګان ځکه جمدي وي خلک وایي اولیا جمدي دي ځکه دوی خپل ځان وجلی دی په عباداتو کې نو چې څوک د خدای رضا لپاره ځان ووژني خپل وخت خپل مال خپل حال خپل ټول سوچونه او جذبات ځان یې وجلی دی چې چا ځان ووژه د الله لپاره ټول عمر به جمدي د هغه نوم به پاتې ابو بکر صدیق سے تر و تازه یې دغه شان عمر صاحب نوم چې ورته یې جوړ بس داسې لکه د هغه ختم نه ښکاري الله ورته د ښکلي خلکو له داسې د ښکلي علماو ښکلي محدثین ښکلي فقها ښکلي د الله دوستان او اولیاء کرام څومره دي څومره بندګي کړې ده او په اخلاص یې کړې ده د هغه زړه سوچ یې برابر او قربانۍ کړي بس هغه جمدي دي جمدي نمونه هر وخت یې مونږ کسې جماعت جوړ کیا پکې څه وایي نو بنا د مساجدو بنا د مدرسو او دغه شان یتیم خانې پخوا به خلکو سریخانې جوړولې مسافران به خو جزونه نه ریل ګاډي نه ترانسپورټ نه خلک به د یو ځای نه بل ځای ته پیاده تلل په لار کې باران راځي شپه راځي نو خلکو به کمرې جوړې کړې وي د الله دپاره د ثواب دپاره
او مسافران او پکې بستر وغورځول او شپه به یې وکړه یوه دوه به یې به روان شو دې ته به یې سریخانې وي مهمانخانې او دغه شان کویان او جماعتونه جوړول او مدرسې جوړول او د دین کار په برابرول دا ټول مالی عبادت نور خیراتونه الحمدلله ټول دا ټول چې که مونږ ښه عمل کوو که بد عمل کوو دا یاد ساتئ دا ټول د ځان دپاره دی ځان دپاره لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ځای په ځای راځي ولا تزر وازرة وزر اخرى هر سړی د خپل عمل بوج به اوچتئ که بد عمل یې کړي هم ځان له یې خپې ووالئ او که نیک عمل یې وکړ هم ځان ته یې ګټه وکړه الله صمد ذات دی او غني ذات دی او هغه مستغني ذات دی هغه زموږ ستا عبادت ته حاجت نشته بلکې په موږ باندې رحم دا روژه څونه د خدای رحم دا مونځونه څونه د خدای کرم او فضل دی څومره ثوابونه به ملاوي روژې ثوابونو کې تاسو واورېدل چې یو نفل خدای پاک په فرضو بدلی او یو فرض خدای پاک او یا چند ثواب ورکوي چې نور کله تلاوت څومره کوي یو ختم وکړي لس ختمو ثواب دی وشو چې یو نیکي وکړي او په روژه کې هغه لس چنده خو شو او بیا به لس چنده او یا چنده شي دومره د الله کرم دی د خدای په لار کې سړی یو روپۍ ورکړي نو دا کم از کم په دا په خدای پاک په لسو بدلې او 200 پورې بدلې دا قرآن شریف کې راځي که څوک وایي چې یو شي په 200 څنګه بدل شو نو الله پاک د هغه یو مثال ښولی دی چې سړی د غنم یو دانه ځمکه کې واچي نو هغې نه اووه ټکي راوځي اووه بوټي او هر بوټي کې یو وږي وي او هر وږي کې 100 دانې نو د یو دانې نه 200 دانې اووه وږي هر یو کې 200 دانې دا مونږ تاسو په خپلو سترګو ګورو د 200 لا کمې دي د اوري دانه چې وکړې او د شړشم یو دانه چې وکړې د شړشم لوی بوټي ته وشي او هر څانګه کې پلي وي او هر پلي کې بیا شړشمې او اورې نو د یو دانې نه لکونه هم جوړېږي دا هر زمیندار ته پته ده چې چا پټې کتلي دا وګورې د مولې تخم او د مټرو دانې په یو دانه کې څومره مټر کېږي څو ځلې کټینګ کوي او یو بنګلې یو دانه چې وکړه څومره بنګلې 3 میاشتې شوکوي نو په دنیا کې یو شی خدای پاک هغه 200 او 1000 په زرګونو کولی شي دقه شانتې سړی یو نیکي مو کې نو خدای پاک په لاس بدلی او په دې روژه کې خو د خدای رحمت ډېر په جوش کې وي نو هغه ډېر زیات بدلیږي د دې وجه نه یو ما مسله کړې وه مونږ نه تپوس هم کوي چې سړی زکات چانې ورکړې پاتې وته نو په روژه کې ورکړي نو ثواب به او یا چند دی او دې لپاره د زکات نه ایساری چې یو کال 6 میاشتې ایسار کړي نه زر ورکول مستحب دی او پکار دی خو که پاتې شوي سړي ته نو روژه کې دی ورکړي طلباو ته غریبانانو ته خپله خورې غریبۍ خورځی وي سخرې غریبي زومې غریبي ټول ورکولی شي میرنه مورله د پیو مورله ورورله وارله خورله خورایله دې ټول ورکولی ترور زویله ماما زویله نارینه زنانه غریبانانې تاسو ورکولی شئ ول یتیمان مسلمانان خو چې روژه کې ورکړې نو چې یو لاټ ورکړې نو هغه اویا لکه باندې بدلېږي اویا لکه به یو عمل پلس دی نو دا پرورونه شو دا الله پاک ډېر لوی فضل یعنی الله چې په ورکړه باندې کومې وعدې کړې دي هغه باندې مې ایمان دی خدای په یو څیزونه ورکوي ماله په دنیا کې هم راکړي زما بچو له هم ورکړي الله غیرتي دی چې ته د خدای په نوم باندې غیرت کوې نو تا به خدای نه خرابوي انشاءالله یو غنم دانه دی په دنیا کې اوس دنیا کې به هم ډېرېږي څوک زکات ورکوي څوک غریبانانو سره ښه کوي مال یې ختمېږي نه پریشانې به ختمېږي انشاءالله دا شیطان ورته وسوسې اچوي او پریشانې کوي چې داسې ورکړې داسې به الشیطان یعدکم